السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام وراړوم د نن ورځې د پیل تازه او مهمو خبرونو ته افغانستان کې د چین او امریکا سیاسي لوبه تازه چین وایي افغانستان کې د جمهوری نظام پرځېدل د امریکا پوځي او سیاسي ماتوه اسلامي امارات تر 2 کلن کېدو یوه ورځ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت دغې ورځې په مناسبت د جمهوري نظام پرځېدل د امریکا نظامی او سیاسي ماته ګڼي د چین د بهرنیو چارو وزارت وانګ وینبین په یوې خبري غونډه کې ویلي چې دمګړی د افغانستان راتلونکی د هغه د خلکو لاس ته ستون شوی او دغه هیواد په تیرو 2 کلونو کې باثباته و هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه له افغانستانه تمه لري چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د ښځو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو هیوادوالو د حقونو او ګټو ساتنه وکړي بل خو عدلي وزارت وایي هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت په مطلق ډول بند دی د عدلي سرپرست وزیر ملت ته د دولت حساب پروګرام ته وویل چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت په مطلق ډول بند دی ځکه په وینا یاد ګوندونه نه شرعي بڼه لري نه د ملت ګټې پکې خوندي دي او نه هم ملت غواړي د یاد وزارت د خپلو 1 کلنو فعالیتونو په راپور کې ویل شوي چې د تیر 1 کال په موده کې د 38 تقنیني سندونو 10 کړنلارو او یوې اساسنامې په ګډون 49 تقنیني سندونه طرحه تصویب او تدقیق کړي دي او اړوندو مراجعو ته یې لیږلي دي وروستۍ خبره همدا چې روان کال 14 میلیونه افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته شوې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د روان میلادي کال په لومړیو 6 میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو ژوند ژغورونکې مرسته کړې ده د ادارې پرون پر خپل ټویټر د هندوستان په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپلې سخاوتمندانه مرستې سره د دغه شمېر کسانو د لاسنیوي امکان برابر کړ د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په وروستیو کې ویلي د راتلونکو 6 میاشتو لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارډ ته اړتیا لري